د افغان سولې پروسې د پیاوړتیا او ژر یوې پایلې ته د رسیدو په موخه د ولسي جرګې د ښځو چارو بشري حقوقو او مدني ټولنو کمیسیون د بریتانیا د پارلمان له استازو سره آنلاین ګډه غونډه ترسره کړه. ما فکر میکنم که پارلمان هر مملکت میتونه که بسیار یک رول کلیدی بازی بکنه، خصوصا حکومت ها بعضی کارهایی را که میکنن باید که برای مردم خود از طریق پارلمان باید جوابگو باشن. بعضی مسائل هستن که حکومت ها به حساب رولی را که در پروسس را بازی میکنن شاید واقعا مورد تایید مردمشان نباشن و خواستیم که از طریق ملاقات های پارلمانی موقعیت هایی که در افغانستان میگذارن و رول هایی که ممالکشان میتونن که خوبتر و بهتر برای موفقیت پروسه صلح بازی بکنن خواستار امو کمک همکاری شدیم. د دغه کمیسیون غړي وایي 40 کاله کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په اور کې سوځي او په خبره یې د دې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سیمې په کچه د یو مناسبې حل لارې رامنځته کول دي. میدانید که افغانستان تجربه تلخ ناامنی را نه به خاطر مسائل داخلی بیشتر به خاطر مسائل منطقوی و بین المللی متاسفانه تحمل میکنه. یکی از چالش های عمده ما همین هست که افغانستان در 40 سال گذشته در یک جنگ نیابتی قربانی بیشمار داده و به همین دلیل هم هست که ما فکر میکنیم ما راه حل های منطقوی و جهانی را باید برای صلح افغانستان دنبال بکنیم و یکی از اونها این هست که ما با پارلمان های کشورهایی که میتوانند تاثیرگذار روی منطقه و کشورهای منطقه و طالبان باشن صحبت بکنیم تا بتوانیم اونها رو به این نتیجه برسانیم که افغانستان نیاز به یک صلح دوامدار داره، حضور زنان باید در او تأمین باشه، حضور همه گروه ها اقلیت های مذهبی دینی در او تأمین بشه و او وقت ما میتوانیم یک صلح پایدار داشته باشیم. د دغه کمیسیون غړي وایي دوی د پاکستان او بریتانیا ترمنځ اړیکو ښه والي ته په کتو د بریتانیا له پارلمان وغوښتل چې پاکستان په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د رامنځته کولو لپاره او په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو پر بیا ګډون له خپل نفوذ کار واخلي. ما امیدوار هستیم که پاکستان با رابطه‌ای که با کشور بریتانیا داره و پارلمان بریتانیا داره این تاثیرپذیری را داشته باشه از دولت بریتانیا و این تاثیر روی طالبان بیاید، روی گروه های دیگر که ثبات در افغانستان به هم میزنن بیاید تا به پای میز مذاکره بنشینن و برای افغانستان و آینده افغانستان قدمی را بردارن که به نفع منافع ملی افغانستان. د دغه کمیسیون غړي وایي له دوی سره د بریتانیا پارلمان استازو ژمنه وکړه چې هغه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او په دې اړه به د ښځو اندېښنې د مذاکراتو له دواړو لورو سره شریکوي. اونا هم از مسائل و نگرانی هایی که زنان افغان براشون شریک کردند آگاه شدن و وعده کردن که اونا حتما در مجالسی که میباشن این مسائل را بلند میکنن و اونا در هر جایی که اونا میتونن که همکاری بکنن اونا خواستار و اونا وعده دادن که اونا همکاری میکنن.